مولانا صاحب زموږ معاشره کې موږ ګورو چې دا غریبان فقیران دا کسان ورځ په ورځ د غربت هم زیاتیږي او محتاجه خلک هم زیاتیږي او بلې خواته که موږ وګورو هغه کسان چې هغه ډېر مالداران دي الله رب العالمین هغه ته مالونه ورکړي دي هغه هم ډېر زیات دي. زه اکثره وخت سوچ دا فکر کوم چې آیا دا خلک زکات ورکوي که نه ورکوي او چې دا خلک یقینا تقصیر او کوتاهي خو ستا خو زما ستاسو دا مطالبه ده چې تاسو د زموږ مشاهدینو ته هغه وعید ذکر کړي چې مطلب کم کس باندې الله رب العالمین هغه ته مال ورکړي دولت یې ورکړي او دی د هغه زکات نه ورکوي نو دی د کم عذاب او د کم عقوبت سره مخامخ دی. ډیره مننه شیخ صاحب احسان. واقعا چې دا یو ډیره ښکلې پوښتنه تا وکړه او ډیر په ځای او د معاشرې ورته ډیر ضرورت هم دی او د دې سره سره په دې باب کې وعیدات ډیر زیات دي. اول خو دا ده چې زکات ایستل دا یو فرضي حکم دی، یعنی څنګه چې مونځ فرض دی داسې زکات هم فرض دی. نو دا د الله د طرف نه یو فرضي حکم دی، که د سړي خوښه یې او که خوښه یې نه دا به خامخا وباسي، که ویې نه باسته نو جهنم یې ځي. دا یوه خبره شوه. دویم دا ده چې د دې په ایستلو کې فایده څومره ده او نور عقوبات څومره دي او د معاشرې ته څومره خیر دی. اول خو دا ده چې دا زکات دا یو ډېر معمولي شی دی. که سړی دا سوچ وکړي که نه چې دا څومره شی دی. اوس مثال په طور په سلو کې څو دی 2.5 روپۍ دی، یعنی چې الله جل جلاله تا ته 100 روپۍ درکړي 2.5 روپۍ څه شی دی چې دا ته ونه باسي. 1,00,000 روپۍ درکړي په دې کې 2.5 زره دي. سبحان الله. نو دې کې اوس سړی بخل وکړي دې ته ونه ګوري چې بالفرض دا 1,00,000 روپۍ الله په ما باندې رحم وکړو پلانکي ته نه دي ورکړي ډېرو کسانو ته نه دي ورکړي او ما ته یې راکړي په دې کې زه دا 2.5 زره وباسم. دا ډېر عادي شی دی شیخه. دویم خبره دا ده چې په دې سره ایستلو سره ستا په مال کې برکت راځي. حدیثو کې راغلي چې په دې سره ستا مال کې برکت راځي. دریم خیر پکې دا دی چې په معاشره کې فقر ختمیږي. نن سبا په دې معاشره کې چې دا کم فقر دی، کونډې هغه متناستې دي، یتیمانان شته دی، بېوزله شته دی، مریضان شته دی، قرضاري شته دی، بېکوره شته دی، بېښځو خلک شته دی. نو دا به څه ختمیږي؟ دا د الله جل جلاله نظام دی او جوړ کلی هم داسې دی چې یو یې غریب کلی، یو یې مالدار کلی، یو یې ډاکټر کلی، یو یې داسې کلی. په دې نظام روان دی. نو په دې وجه باندې چې کومې مالداره کړی هغه باندې دا فرض کړي دا به ته ورکې. د فرض نه علاوه صدقات به هم کې لیکن دا به خامخا ورکې. او زه په دې باندې مطمئن یم که چېرته د مسلمانان خپل زکاتونه وباسي، خاص د خپلې معاشرې خبره هم د کوم خپل چې دا زموږ ملکونه دي دقه خلک هم چې زکاتونه وباسي زموږ په دې ملکونو کې به فقر ختم شي. که فقر ختم نشي د مسلمانانو دا مشکلات به ختم وي. زموږ یتیم زموږ خور دا به په سړک کې نه وي، همدغه رنګې بېوزله په نهر به زموږ نه څوک شپه ونه کړي. نو په دې وجه باندې هر یو مسلمان ته چې څوک ځان ته مسلمان وی په الله ایمان راوړی یو الله ته سجده ږدي او اخرت هم مني، نو هغه به خامخا زکات ورکوي. اول خو دا چې ولې نه کړو جهنم له ځي. دویم دا ده چې دغه مسلمانانو باندې موږ رحم وکړو. دې سره مهمه خبره دا هم ده چې مالدار ورور دې دا هم واوري چې غریب نه ستا کوم ځای زیات نه دی. یو شانې انسان هغه د یو شانې ته تاله چې درکړی په تا باندې امتحان دی او دا غریب چې کم دی په هغه باندې امتحان دی. نو په دې وجه باندې ته چې څنګه غواړې پاکې جامې تاله خوند درکوي، ښایسته کور تاله خوند درکوي، پسته بستره تاله خوند درکوي، داسې هغه هم ورور دا غواړي که نه هغه هم دا غواړي زه په ناره شپه ونه کړم. نو په دې وجه باندې دا کول پکار دي او خپل مالونه په دې سره هغه زیات کړي، په دې کې برکت راځي او د الله د عذاب نه سړی ځان وساتي او په دې مسلمانانو باندې رحم وکوي. دا فقر او دا بېوزلي په دې سره هغه ختمه کوي. نو چې دا کار وشي انشاءالله مسلمانان به دې مشکل نه ختم شي. مولانا صاحب د قیامت په ورځ باندې مختلف عذابونه دي. په دا ورځ چې کوم چا زکات نه ورکړي د دې باره کې څه دغه د دې په باره کې ډېر سخت زیات وعیدات راغلي. اول خو په قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي په سورة توبه کې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. هغه خلک چې سره او سپین زر دا خزانه کوي یعنی پیسې دغه کوي او زکات پکې نه وباسي، وایي دا کسان چې کوم دي وایي زیری ورکړه په درناک عذاب سره، یعنی راتګ
او درناک عذاب د مخې ته دی. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. وایي د دې د مالونه چې کوم دي قیامت په ورځ باندې دا به وایي سرې تنبیې ته جوړیږي او د دې مخونه د دې شاګانې د دې دا خېټې ټول هر طرف به پې دا داغل کېږي. مثال په طور داسې شی لکه میا نه دی دا چې موږ په دې طبخ باندې پخوو، کله په یوه ډډه اړوو کله په دې بله ډډه باندې اړوو، والعیاذ بالله سره د اور تبی مئی تبی خو ډېره سړی په نسبت د هغې باندې. نو دغسې به یو په بل حدیث د مسلم کې ورسره راغلی دي چې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده، ټول ته معلومه ده. دا کار به ته کم وخته پورې دا 50,000 کاله ټوله ورځ چې کم ده دغه انسان چې زکات نه ورکوي دا په دغه عذاب کې مبتلای چې د خپل مالونو نه به ورته غټې غټې د اوسپنو تنبې جوړې شوي او د دې مخ څټ شا دا به پې دغسې داغي او دا به 50,000 کاله ورځ ټول په دې سخت ورځ باندې چې کله وایي حساب کتاب شروع شي نو بیا به یا جهنم ته ځي یا به جنت ځي. ځکه مسلمان دی خو بیا هم امر د الله سره دی. نو په دې وجه باندې چې دومره زیات عذاب د 50,000 کاله ورځ دا ټول په دې تنبو کې ته تېری او بیا د مسیر لارنده معلومه کوم ځای ته به ځي ولې نه ورکې. نو په دې وجه باندې چا که زکاتونه نه یې ورکړي د څومره کلونو چې پاتې دا د الله په نزد باندې قرض دی د هغه قرضدار دی باید چې دا وباسي او آینده وخت کې دې هم دا وباسي چې د مسلمانانو دا مشکل ختم شي او د دې فقر نه هغه وځي. جزاک الله خیر. وإياكم بارك الله فيك. مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې هغه د فرض زکات ورکړي. آمین.